وعلیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو، تازه خبر در سره شریکو چې د پښتو مشهوره سندرغاړي او ډانسره نیلم ګل دوستانو په مردان کې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، چا قتل کا او ولې قتل کا؟ دوستانو، که چارې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې مشهوره سندرغاړي او ډانسره نیلم ګل ولی وفات شو او چا قتل کړه او دومره ظلم او زیاتی چا وکړو. دوستانو، د اغي د قتل نه بعد چې د اغي کوم زوړ خاوندو مراد شاه دوستانو اغا پولیس گرفتار کړلو او د اغي نه بعد اغا جیل ته بوتلو. نو دوستانو، د واقعیا څه دی او د دې حقیقت نه که تاسو چرې ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخیره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې تاسو ته یو وړوکی غونې ریکویسټ کوو، که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټلۍ نشان هم ووهئ. تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده د نادیا ګل خور نیلم ګل چې کومه ډانسره ده او کله کله سنګینګ هم کوي، د پښتو غانې هم وایي. دوستانو، هغه په فلمونو کې هم کار کړی دی او د مراد شاه نه چې طلاقه شوې وه دوستانو نن په مردان کې نامعلومه کسانو قتل. دوستانو، د هغې د قتل د خبر نه بعد پولیس د هغې خاوند مراد شاه گرفتار کړو او دوستانو دا ویل کیږي چې دا نیلم ګل مراد شاه قتل کا او د دغې زړه ښځه وه او دوستانو دا هم ویل کیږي چې مراد شاه ورته دمکی ورکړی و چې ته به زمانه نوره په دې دنیا کې نه ګرځي، یعنی زه به تا قتل کوم، ځکه چې مراد شاه پسې د ډېرې داسې عجیبه عجیبه خبرې کړې وي. دوستانو، د نیلم ګل د مراد والا زړه ښځه وه خو د څه وجوهاتو د وجې دوستانو بیا مراد ته نیلم ګل ته طلاق ورکړو. نو دوستانو، د دې ډېر د غم او د افسوس خبر دی چې نیلم ګل د دې دنیا نه لاړه. دوستانو، که چېرې چینل کې نوي وئ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د الله